السلام علیکم دوستانو. نیلم ګل مراد جیل ته ولیږلو. که غواړئ چې تاسو هم د پوره معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګین نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو ځینې خبرونه په سوشل میډیا کې اکثره دروغ خورېږي ځکه چې څو ورځې مخکې په سوشل میډیا کې د مردان اپډیټ په نوم یوه پیج دا خبره شیر کړې وه چې پکې ویل شوي وو چې نیلم ګل د هوایي فایرنګ د وجې ګرفتار شوه او هلته په تاڼه کې د هغې تصویران هم ویستل شوي وو. خو دوستانو دا خبره بیخي دروغ ده ځکه چې تازه د نیلم ګل په پیج کې نیلم ګل لایو راغله او ویل چې د مردان د ډي پي او ډیره مننه چې زما کیس یې واغېستو. کیس دا و چې څو میاشتې مخکې نیلم ګل په مراد کیس کړی و چې مراد په ما تشدد کړي نو ډیر وخت وروسته پولیس اکشن واغېستو او مراد یې گرفتار کړو. تاسو د مراد تصویران هم کتلی شئ چې په هتکړو کې ولاړ دی او نیلم ګل په دې خوشحالۍ کې سندرې هم وویلې. دوستانو اکثره په سوشل میډیا کې داسې غلط خبرونه خورېږي ځکه چې موږ ته هم دا خبر رسېدلی و چې نیلم ګل گرفتار شوه خو هغه تصویر هغه وخت کې اخیستل شوی و کم وخت کې چې نیلم ګل د ریپورټ دپاره تاڼۍ ته ورغلې وه. اوس به مخکې مراد څه کوي او څنګه به له جیل نه خلاصیږي. که غواړئ چې آینده تاسو ته صحیح خبرونه ضرور رسي نو همدا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.